السلام علیکم ورحمت الله. افغانان پوره 15,000 کاله تاریخ لري. دا هغه الفاظ دي چې زما او ستا پر ژبه باندې په هر میدان او هر مجلس کې پوښتنه دا ده چې آیا 15,000 کلن تاریخ مونږ او تاسو ته دا ډول کړنې او دا ډول اعمال راښودلي دي؟ آیا له 15,000 کلن تاریخ څخه مونږ او تاسو دا یاد کړي دي چې د پردي هیواد د کرکټ میدان ته لاړ شو، هلته د هغوی چوکۍ را ماتې کړو او یو بل په دې سر پې وولو؟ آیا 15,000 کلن تاریخ تا ته دا درښودلي دي چې یو مسلمان ورور راونیسه، په 100 کسانو یې ووهه، ویې شرموه، بې عزته یې کړه، د هغه عزت او د هغه غرور تر پښو لاندې کړه؟ ولې هغه قوم نه لري، خپل نه لري، تربور نه لري؟ ته رښتیا ووایه چې آیا دا ډول کړنې، دا ډول عمل په خپل حق کې زغملی شي؟ هیڅکله نه. د پښتونولۍ او د افغانیت خو شعار دغه دی چې د بل عزت خپل عزت ګڼي. نو ته څنګه افغان او پښتون یې چې په 100 کسانو باندې یو کس رانیسي، هغه وهې، هغه ډبوي، هغه بې عزته کوي؟ آیا دا کلکوالی، دا بهادري، دا شهامت او دا پښتونولي ده او دا افغانیت دی؟ والله که دا چېرته افغانیت، پښتونولي او کلکوالی وي، زه بلکل له دې افغانیت او د پښتونولۍ او د کلکوالي څخه تېر یم. د الله خاطر وکړئ، لږ په دې خپل ګریوان کې سر ټیټ کړئ، د خپلې کړنې هم وګورئ او خپل 15,000 کلن تاریخ هم وګورئ. خپل تاریخ مو په خپله تر پښو لاندې کړو. په 100 ماشومانو چې یو پهلوان راونیسمه، چپه کولی شي، وهلی شي. شرم دی چې ته په 100 کسانو باندې یو کس وهې. دا بې غیرتوب دی. والله که دا کلکوالی د الله خاطر وکړئ چې لوبه یې وګټله، پرېږدئ چې خوشحالي هم وکړي. که تا ګټلې وای، له دې به بل لکنده خوشحالي به دې کوله، خو چې وایي ګټله، حق یې دی چې خوشحالي وکړي. لوبه ده. نو زمونږ 15,000 کلن تاریخ او زما او ستا دغه عمل، دا اسمان او ځمکه فرق سره لري. خپل تاریخ په خپله مه شرموه، خپل تاریخ په خپله تر پښو لاندې مه کوه.